السلام علیکم دوستان، په دې کې چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن د ورډ د څلورم درس سره حاضر شوی یم او په دې هیله چې دغه درس مو د خوښې وړ وګرځي او انشاءالله په دې مخکې فایل منو ویله فایل منو کې بله بیا هم وویله هم ټول خلاص کړئ انشاءالله. اوس به انزرټ وایي انزرټ کې پیج ده او ټیبل او السټریشن او بل شی ده دغسې دغه ټولې برخه په ترتیب سره وایو انشاءالله. نو لومړی په دې کې انزرټ کې پیج ده. پیج لومړی څه ده؟ کور پیج ده. نو کور پیج لکه مونږ یو کتاب لیکو هغې ته هغه پوښ نه وي دغه پوښ یې له دغه جینه ورته ټاکل کېږي د دغه کور پیج نه. مثلا دغه یو کتاب مخ ده دلته ډاکومنټ ټایټل اچولی سو ډاکومنټ سبسټایټل اچولی سو دغه د خپل ایمیل ادرس پکې اچولی سو ابسټریکټ دغه کې ورته اچولی سو. نو دغه شی کېږي د کور پیج نه چې دغه د کتاب مخ راځي نو د جینه به دا ورته ټاکي. او بل دلته بلینک پیج دلته اوس یو سپینه صفحه مثلا زه راوړمه دې جینه به یې راوړلمه دا ګوره دلته یو سپینه صفحه یې راوستله. او بل شی دغه پیج بریک دغه مونږ سره شی کوي مونږ سره همدغه څه کوم ځای کې کلیک وکړو هغه بیا په دوو برخو ویشي لکه مخکې مثلا هر ډول معلومات او دغه یوه لیکنه دغه دواړه یو پیج کې وي. نو مونږ سره چې دا تبدیل کوو یا مثلا داسې زه یو لیکنه کومه دا لیکنه ما کړې زه وایم چې دغه د جینه کته دې شی سي بل پیج کې راځي نو زه ورته دا ټاکمه او دلته دا چې کوم پیج بریک وایم نو دا به چې سي ګوره لیکنه یې ما سره چې کړله نیمه کړله نو نیمه یې په یو پیج کې راوسته او نیمه په بل پیج کې دا شی کېږي بریک پیج له همدې نه. او دغه بلینک پیج نه خو شی کېږي سپینه ورقه یا یو بل پیج راخیستل کېږي. او کور شی ده دغه د کتاب مخ لومړی مخ دغه شی کور پیج راځي له دې نه. بل په دې کې ټیبل ده. ټیبل نه مونږ کولی سي دغه ټیبل جوړ کړو دغسې په ترتیب سره روګانې او هغه شی دي کالمونه دي. مثلا دا ټول څو کې ده 10 پر 13 ټیبل ده. او که دلته چې ورته ووایه چې دلته یې ما ته خپله شی کې کالمونه دې 15 وي یا کالمونه دې 6 وي داسې 8 وي او ما سره روګانې شی وي 3 وي دغسې نو دلته ورته خپله درجو یې ټاکلی سي. دا اوس ګوره خپله راوست ما سره دغسې سو. بل په همدې ټیبل کې دلته ګوره که چېرته تاسو په د پلس نښان باندې وکړئ نو شی درته اضافه کېږي دغه روګانې اضافه کېږي. که چېرته دغه فاست طرف ته هغه وکړئ دا شی کېږي کالمونه اضافه کېږي. نو دا دلته دغه طریقې باندې ده. بلکې چېرته همدغه سټایلونه همدغه که ټیبل باندې کلیک وکړئ دلته سټایل راځي ډیزاین کې دی ټیبل ټولز ډیزاین دغه هر یو هغه سره بیل بیل راځي لایټ او ډیزاین دا دواړه راځي. نو چېرته موږ دغه سټایلونه دي ورته د انتخابو دغسې انتخابېږي. مثلا دا یو رقم د ټیبل ده. او بیا ټیبل سټایل اپشنز دې کې اوس دا هیډر رو نه ده دغه هیډر دغه شین هغه باندې څه ده او زیړ هغه باندې دا چېرته ختمول غواړو نو هیډر رو به چې دا کلیک چیک به لرې کړي ګورو موږ سره هغه زیړ هغه یې لرې کړل. او بل موږ سره بینډیډ رو ده دې کې هم دا لاندې ګوره دغه تغییر هغه باندې چې دغه لرې کېږي ورته ګوره دا صرف سپین هغه پاتې کېږي. او
دا دغه ټاټل دغه لیکنه ګوره دا شی راځي چې دغه چیک نو دا به راځي بل فرست کالم ده او لیفت کالم ده او چې کې وینډیټ کالم ده په دغې نو ته ټاکلی سي یعنې رنګ کولی سي نو دا په ټیبل کې دغه شی ټیبل سټایل اپشنز او بل شیډینګ مثلا موږ یو خانه یا سیاره خانه مو ته سلیکټ کړي هغه ته رنګ ورکوو یا مثلا زه دا ټیبل ټول سلیکټ کوم دې ته وایي چې رنګ ټولو ته یو رقم رنګ ورکړه یا ورته وایي چې موږ سره دا لاندې هغه شي ده په یو رقم کې او فاز دا هیډینګ روز چې ده هیډر چې ده دغه شی چې بل رنګ کې موږ سره دا د دې ځای نه ورته ټاکلی شو دغسې ټیبل ته ډیزاین ورکولی شو دا شیډینګ ده بل بارډر سټایل ده اوس بارډر مثلا دغه کوم هغسې دي دا موږ کوم سټایل کې ولیکو نو دلته که شی ته کلیک وکړي او دلته راشي په دې باندې ورته واشي دغسې بارډر ټاکلی شي ورته رنګ یې هم د همده جینه ټاکلی شي چې کوم رنګ کې ورته ورکړم سور رنګ کې مثلا غواړي دا ته اوس دغسې ورته ټاکلی شي د یا داسې کلیک او په هغه کې کله ټول سلیکټ کېږي دا به نو دغه جینه چې کې بارډر سټایل ټاکل کېږي او دلته هغه غټ یا وړوکی سایز یې ده ورته اچول کېږي مثلا داسې بل دلته بارډرز دي بارډرز کې دغه ټول بارډرز آل ټول دلته ګوره مونږ په دې یوه خانه کې کلیک کړو هماغه یوې خانې ته چې 455 ټول هر شی ورکوو اوس که چېرته مونږ دا ټول سلیکټ کړو او ورته وایو چې مونږ ته دې بارډر ټولو ته ورکولی شي بارډر دا ګوره اوس دغه جینۍ دغسې ورکړه نو دا چې وایي فینک کلر او بارډرز کې فینک کلر او بارډرز او دا چې دې کې هم دغه ټول لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته لاندې او پورته دغه ټول د جینه ټاکل سوي ډراونه هماغه مخکې مو درس ورکړی هماغه ډراونه چې کې مونږ خپله رسمولی سو مثلا داسې ورته بارډر ټاکو او شی کې ورسموو دا خو ټیبل شو صحیح ده دا خو انشاءالله دونه مشکل پکې نه و نو دغه جینۍ شی کوم دغسې ورته تاسو هغه زیاتولی شئ که چېرته زیاتوئ خو بل په دې کې چې شی ده دغه چې لایټ ده که نه لایټ دې کې هماغسې دغه کینسل ریسر مخکې فورون درس کې مو لږ څه اندازه ویلې ده چې کومه خانې ته غواړي چې حذف یې کړي یا یې لرې کړي دغه په دغه طریقه کېږي د دې جینه او ډرا خو بېرته هماغه پکې رسمولی چې مثلا مونږ دغه ختمې کړي دی بېرته یې غواړو چې دا ورته رسم کړو او دا ورته داسې وصل نو دا ډراو نه کېږي بل ډیلیټ دلته موږ سره سیلز ګوره کومه دغه هغه دا مثلا موږ زه ډیلیټ کومه دا یوه سیلز هغسې ده
او دلته په چې وایي ډیلیټ به وایي به هماغه چې ډیلیټ کېږي شفټ سیلز لیفټ شفټ سیلز آف دا ټول چې ستا په خوښه ډیلیټ دلته ګوره دغه یوه هغه یې ډیلیټ کړه خانه یا سیلز بل چې د دې کې کالم د کالم اوس مثلا موږ سره څو کالمونه دي 1 2 3 4 5 6 8 دغه 8 روګانې دي او 1 2 3 4 5 6 8 دغه 9 کالمونه دي اوس مثلا زه ورته وایم چې دغه یوه کالم دې ډیلیټ کړي هغه یې راته ډیلیټ کړي زه وایم ورته دغه کالم دې دا اضافه چې دا دې ډیلیټ کړي هغه یې راته ډیلیټ کړه دا جنا کالمونه ډیلیټ کولی شي او روګانې لکه مثلا روګانې خو داسې دا ډیلیټ کوي په دغه اندازه باندې داسې روګانې دا دي نو اوس هغه رو ما ورته رو باندې ایښی و هغه چې که ډیلیټ کړه مثلا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اووه روګانې دي موږ سره اوس مثلا دغه لاندینی رو ترېنه ډیلیټ کوم مثلا دلته یو خط لیکلی زه وایم چې همدغه رو دې ډیلیټ شي مکمل سر ته څلورم دا چې کوي دا ګور ډیلیټ کړه اوس بېرته شپږ روګانې پاتې شي نو داسې شمارې شپږ دغه روګانې دي او داسې شمارې چې دي کالمونه دي بل موږ سره ډیلیټ کې ټیبل د اوس مثلا دا ټول ټیبل ډیلیټ کوي داسې به ووایو دا ټیبل به ډیلیټ شي او بل موږ سره دغه راو انکلاو کالم دي موږ اوس که چېرته غواړو چې مثلا موږ دا یوه لیکنه کړې او دې نه غواړو چې دې نه پورته دې یو کالم واچول شي رو واچول شي دا به چی کړو دا ورته ټاکو ګوره دې نه یې موږ ته پورته یوه رو واچوله دې نه ټاکو او که چېرته وایي چې دې نه دې لاندې دغه موږ دلته کلیک کړی ده او دې نه وایي چې دې لیکنې نه لاندې یو چی واچو رو واچول شي دا بیا چې واکړ دا به وایي دا ګوره موږ سره کالم یې واچوه صحیح ده بل دې نه موږ څنګ ته کولی شو مثلا دا اوس موږ کړې ده او دې وایي چې دې څنګ ته دې واچوو لیفټ څنګ ته دا چېرته دلته یوه دانه هغه واچوله او که وایي چې دې څنګ ته دې واچوي بیا دا رایټ سایډ به ووایي او بل هغه پکې اضافه کړو نو دغه ځینې دغه رو کالم نه دغه کولی شو بل مارچ سیل د مثلا موږ سره د ګوره دواړه په یو باندې بدلې کړې لکه هغه کوم یو له هغه څه وه پکې موږ نه چې کړه ډیلیټ یې کړله نو مارچ همدغې لپاره کارېږي ګوره که چېرته موږ دلته دوه دانې خانې نه وي سلیکټ کړي کالم او رو نو دا چې مارچ ته ګوره کار نه کوي اوس مثلا دا سر وایم چې دغه سر دې ټول ماته چې سي په یوه خانه دی یو هغه دې ټیبل دې بدل کړي نو دا به ورته ګوره ما سلیکټ کړه هلته مارچ سیلز کار شو اوس که دا چېرته ووایي دواړه په یو باندې بدل شول مثلا دلته موږ یوه لیکنه غاټه ورکړو هغه نور ټیبل یې لاندې هغه سوخانه پورې شو بلکې چېرې بېرته راوړي یا هماغه کالمونه او روګانې پکې اچوي مثلا ما سره دې کې 3 کالمه سي او 2 دې پکې روګانې سي نو دا څه شو دا ګوره 3 کالمه سو دا یوه 2 رو او یو 2 3 دا 6 کالم نو دغه جینۍ بیا 6 ورته ټاکلی شي بل موږ سره دا سفلیټ ټیبل ده موږ ما خیال دی نه ښه فاصله پکې اخیستل کېږي بل دلته هر او ورډ د که نه دغه څه څو فاصلې موږ پکې د روګانو او د کلمونو فاصلې ټاکو مثلا زه دغه لیکنه ما چې کړې په دې کې چې وکړي ما ته دغه همدغه کالم او روش کې
رو دې موږ ته څه شی کي اضافه کي لکه اندازه دې راته غټه کي. بل دې څه ده اندازه یې په د رو اندازه غټول یا وړوکی کول دي. صحیح ده. او بل موږ سره دلته اوس مثلا دا لیکنه ده او دا غواړو چې د اوس خو دلته هغه ده وړوکه غټ ده د بیخ کې دې راسي د هغه اوس دلته ټیبل لکه غټ نه ده وړوکه ده خانه پکې وړوکې ده چې ته غټه کې دا ګوره. نو اوس دلته ما اخري ورته ټاکه دې کونج ته یې راوړو چې دا سر ته وټاکم پاس کونج ته یې راوړي او که منځ ته یې کړم دا یې منځ کې چې دغسې منځ درمیانه کې او ښي کونج کې ښي کونج چپ کونج دغه کې چې دغه د لیکنې تاویدنه ده تاویدنه په یوه رو کې. او بل دی کې په هغه د سرچپه ډول اچول کېږي مثلا دا ډول څو دا څو په دې کې دا کېږي. نو دغه شی د ټیبل لپاره لایټ ده او ډیزاین دغه دواړه مو انشاءالله ویلي. ټیبل کې نور مشکل به نه وي انشاءالله دغه د ټیبل په اړه معلوماتو. بل نه پوهېږم نه یم بل موږ سره فکچر ده که نه په دې کې موږ ګالرۍ نه موږ څه کوو تصویر راوړلی سو په دې هغه کې موږ یوه لیکنه کړې یا مونوګراف لیکو او هغلته څه کوو دا لیکنه کړې زه وایم دې لیکنې په باره کې زه یا تصویر راوړم یا دا د همدې معلوماتو هغه دي شی سو دا بس دغه تصویر له دغه ځای څخه راوړل کېږي. بل دلته که مونږ دغه فکچر سټایلز راځي که نه دې سره ډایرکټ ګور راغله فارمیټ فکچر ټول فارمیټ دغه ګوره فارمیټ لکه هر یو برخې په باره کې بیل بیل راځي نو هغه معلومات ورکوي. نو اوس دلته که زه غواړم چې دا رنګ دې راته وټاکل شي یا داسې دې دا تصویر پکې پروت یا دا طرف داسې دلته ټول دغه سټایلونه دي د تصویر اچولو مثلا داسې نو دغه ځای نه څه کېږي تصویر انزرټ کې چې ده انزرټ کې فکچر ده او بیا پکچر کې څه ده فارمیټ. اوس دغه فارمیټ د پکچر فارمیټ ورسې دی شی موږ ته وایي. اول په دغه فکچر سټایل دی سټایل دغه رقم باندې چې په دغه طریقه یې موږ راوړلی سو دغسې سټایلونه ورته تبدیلولی سو. بل دی کې موږ سره څه دي فکچر بارډرز د بارډرز کې رنګ ورکوي شاوخوا ته دغه رنګ په دغه ترتیب ورکولی سي. صحیح ده. اول څه دي فکچر افیکټ دغه کې موږ دغه ډیزاینونه په ښایسته شیشه یا رقم ماډل سي تاسو غواړئ کولی سئ دغه رقم باندې تاسو دغه جنه راوړلی سئ فکچر افیکټ. بل دغه ځینې تغییر یا کوم شاته سیوری ورلاندې ورکوي یا لاندې سیوری لاندې ورکوي دغه ترتیب باندې راځي. مثلا موږ سره دغه شی سو دغه دا رقم وټاک افیکټ نه دې کې نو ډېر ډولونه دي همدغسې اوبو ماډل دغسې شاوخوا رنګونو او 3D او دغه 3D دا ماډل نو موږ څه کوو دغه جینه دغه راوړلی سو. بل موږ همدغه تصویر په یو دغه ډیزاین کې راوړو او سره لیکنه راوړو یا هر شی راوړو بیا په دغه ځای څخه کېږي. فکچر سټایل کې دغه کارونه وي د فکچر چې کوم سټایل کې موږ ورته واچوو. بل اوس یوه مهمه خبره په دې کې د پوزیشن ده. اوس ګوره زه دلته دغه کوم دا انتخابومه ګوره دا تصویر نه ځي لکه که لاړ سي همداسې هغه کې غورځي
صحیح ده. دغه لیکنې کې ګډوډ راځي، په خپله طبیعت د ستا نه راځي دا تصویر دی کوم چې کې زه چې محمد ته راځي. اوس دلته به دا پوزیشن وټاکي او دلته سې هر یو دې وټاکه. اوس مثلا زه اوس غواړم داسې لیکنې نه خوا دې خپل طبیعت باندې اچولی سم په صحیح اندازه. هلته بیا چک کېده نه کې ګوره دا لیکنه ورته دومره راولم یا داسې راولم، نو دا شی په خپله خوښه بیا ټاکلی سي. دا تصویر چې کوم چې ته وړې راوړې نو دا چې پوزیشن به ورته وټاکي او دلته چې دی دا د خپله مې یو څو دانې ورته کړي دي ورکړي دي لاندې فاس منځ کې دغه ټول داسې کېږي. خو که چېرې همدا پوزیشن وټاکې او بیا ته هر چېرته یې په خپله اندازه ښه سي وړلی سئ. او بل دې کې یو بل هغه ده مثلا دلته اوس دغه دوه تصویره ما اچولي دي، یا زه دا لرې کومه او وایم چې بل تصویر دې راوړم او هغه دې بدل وي که نه. مثلا دا ما راوړ او دا بدل ده. دلته ګوره اوس دا تصویر زه وړم نه اچول کېږي ځکه دا ما پوزیشن نه ده ورته ټاکلی. زه اوس ورته وټاکم دا اوس خپله زه په ترتیب سره چېرته هر چېرته چې وړم راوړلی سم. دا ګوره اوس دې سره په ترتیب سره داسې اچولی سم. بل دې کې دا برینګ فارورډ او سینډ بیکګراوند بیکوارډ دې کې څه کېږي مونږ اوس مثلا دا اوس په دې تصویر باندې فاسه ده. دلته ګوره دغه د فاسه لاندې نه چې فاس راوړی مثلا دا اوس زه دې باندې په څېره کوم نو دا ووایم او که چېرته هم دې باندې مو کلیک کړی دا په څېره ووایم دا بیا کار نه کوي. اوس که چېرته هم دا اوس په څېره ده زه دا ووایم دا لاندې وړي دې بل تصویر نه نو ګوره هغه یې لاندې که دا بل یې په څېره کړ نو دا ځینې څه کېږي. اوس زه دا څېره بېرته لاندې ده په څېره ده زه یې بېرته دې لاندې کومه شی ته دا ټاکل کېږي. نو دغه جینه چې کوو دا ټاکلی سو. دلته یې تاوېدنه ده یا 90 درجې یا دغسې خپل باندې چې تصویر تاوولی سي هغه خو دغه ځای نه هم کېږي خو هغه صرف لیکنو پورې دغه ځونه چې کېږي دا سایز یې وړوکی کېږي یا غټېږي. بل اوس مثلا موږ سره دا یو تصویر دا غواړو چې دغه نیم کو یو اندازه یې ترېنه نیمه کو د خپلې خوښې کوم ځای چې هغه پکې وټاکو. دا کراپ به وټاکو، کراپ مو چې وټاکو دلته ګوره کوم تصویر باندې سلیکټ کړی هماغه چې کوو یوه نښه په راځي نو دا چې دغسې کراپ کولی سو. چې دومره مو کراپ کړو دلته بېرته بیا همدغه کراپ ووایه ګوره تصویر یې موږ سره چیک ختم کړو. بل دلته یې اندازه ټاکلی څومره دې غټ سي څومره دې داسې اوږد سي نو دا چیک کوو. دغه جینۍ سایز ټاکلی سو نو دا سایز او رینج او دغه سټایل ختم سو. دغه کمپریسر فکچر که چېرته مونږ یوه اندازه غواړو که نه چې HD دې راسي یا پرنټ ماډل دې راسي نو دغه اندازې کې مونږ ټاکلی سو کمپریسر کولی سو تبدیلولی سو. او که چېرته غواړو مونږ همدغه تصویر همدغه مونږ ډیزاین کړی او لکه مثلا دا ډیزاین مونږ کړی ده او وایي چې مونږ بل یو تصویر راوړو په همدغه ډیزاین کې دې پاتې سي نو دلته به چینج پکچر به ووایي دلته به اور کپلان ووایي او زه وایم چې دغه تصویر دې راسي هماغه ګوره هماغه سټایل کې هماغه بند ده خو تصویر یې چې سو تبدیل سو. بل دغه ریسیټ د ګوره که دا چېرته ووایي مونږ ډیزاین کړی وي په تصویر کې بس دا چې کې بېرته ختمیږي او دې نه خو رڼا دغه رڼا تیزېږي لکه اوس دا تصویر د موږ سره خړند هغه کې دلته دغه ټول هغه اندازې ورکړي چې کوم هغه کې ته ټاکې تیز تت او دغه چې کلر دي دې کې دلته هماغه خپل یو اندازه کلر رنګونه یې ورکړي دي او دا چې دغه ځینې ټاکلی سو. بل داسې اخیرا غوندې یا جال غوندې یا داسې تغیر غوندې زاړه اخبارونو په شان دغه جینه چې ټاکل کېږي. بل دغه بیکګراوند ریموو بیکګراوند اوس مثلا دې سره
دې سره دا خطونه دي او دې سره چې دا لاندې دا خړ بیکګراوند دا زوم د نه ډیلیټ کوم نو دا به وای ګور هغه صرف کیمرې او دغه اندازه لیکنې راوړي د شین خط باندې چې دا ټولې لرې کړو صرف دغه کیپ چینج به وای اور موږ سره نور لیکنې لرې کړي صرف دغه چې کیمرې راوړي نو دا بیا په خپل اندازه هم ته ټاکلی سي مثلا دا دې ورته وویله او دلته چې کې دا رالی او دلته چې هغه اندازې ورته ټاکي بېرته یې رالی کې لرې کې ځوانس دغه دې ورسره راسي یا دا ډیلیټ سي چې دغه ډیلیټ والا سي ووایه ډیلیټ کېږي او هغه مارک ایریا سي ووایه هغه بېرته را پیدا کېږي اوس مثلا زه دا غواړم دا نه ډیلیټ کړم خپله نو دغسې کېږي صحیح زما ډیلیټ کړه دا مې ووایه ګوره ما سره صرف دغه یو څو خطونه پاتې نو ټول ډیلیټ شول نو بیکګراوند چې ترې لرې کوو په دغه طریقه به یې لرې کوو جست که هم دا چې څو ختم شو فارمیټ د پکچر ټول فارمیټ کې ټول دغه هغه مو وویل انشاءالله دې کې نور څه مشکل نشته ده او بل آنلاین پکچر دی دغه مونږ آنلاین راوړل چې کوم آنلاین پکچر وي که نه په دې کې کار کولی شو نو بل چې څو پکچر هم وویلې ایلسټریشن کې نو بیا ملګرو ویډیو غټه شوله بله ویډیو کې به انزرټ کې به شیپ وای او سمارټ آرټ به وای چارټ به وای او دغه بل سکرین شاټ به وای انشاءالله او دغه کمنټ هیډر اینډ فوټر دغه به وای او ټیکسټ او دا سمبولونه به انشاءالله وای نو تر بیا ښې چارې د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته